تیر شوی درس اخیری آیات کې الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو خبرې نه منې که چې کوم غریبانان صحابه دي دا به د ځانه نه درکې څنګه چې تاسو ته ووایي چې د مکې بعضې کفار رؤسا سرداران رسول الله مبارک ته ووایي چې تا سره دا غریبانان ناسي نو موږ دا مناسب نه ګڼو چې یو خوا د غریبانان ناسي او بل خوا د موږ ناس شو خپل تکبر یې وکړو نو که تا دوی لر کړل نو موږ به تا سره کینو نبی علیہ السلام د مصلحت په طور باندې په زړه کې اراده راله خو الله رب العالمین فورا منع وکړه د دې نه چې هغه خلک چې ما شپه او ورځ یادوي او زما رضا غواړي ته به دوی د ځانه نه لرې کوې او که دې لر کړل ته به د بې انصافو نه وشي داسې به نه کړې نو الله رب العالمین دې بل آیات کې رسول الله مبارک ته وایي چې کذالکم دقه رنګې دا څنګه چې تا تدوی دا چل کړي داسې مخکې هم داسې خلک وو موږ امتحان کې اچولو بعضې له بعضې لره هغه امتحان به څو دقه شان به مشران د قوم رالل او وی به تا سره خدای رزیلان ناستی د حضرت نوح علیہ السلام متعلق غالبا قرآن شریف کی دی هم ارازلنا بادی الرأی نو دقه شان باغیم دا تکبر هغه دغه کو خو الله وی دا خو امتحان په طور باندې بعضې بخانانی بعضې به غریبانانی او دا خلک دوی چې به دا غریبانان لیدل مذاق به وله وړاوه ټوکې به یې پورې کولې چې کله به وزبر شو نو تکلیف به یې وررسو او سزا به یې ورکوله او څه به یې ښه هؤلاء من الله علیهم من بیننا آیا دا خلک ته چې الله په موږ باندې فضیلت ورکړی دی خو دا دین او اسلام واقع د لغولو دا به موږ له الله راکړی ځکه موږ ډېر مالدار یو او ښه یو نو که دا دین او اسلام دا واقع دا صحیح و او حق و نو دا به موږ ته میلاو شو او دا به ویل داسې دا په نورو ځایونو کې را روان دي وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیه کافران به مسلمانانو ته وی خو چې دې کې خیر او دا دغه نو ما سبقونا الیه موږ به دوی مخکې شوي نو ځکه موږ دنیا کې الله دا جاه و جلال راکړی دی نو که دا دین په دغه او صحیح نو دا به موږ له راکړو ځکه موږ مالداران یو الله دلته د هغې جواب کړی زه ښه پوهېږم چې زما شکرګزار بندګان څوک دي خدا د الله رب العالمین یو عادت شریفه دی چې دا خپل دین د دې کار اول په ابتدا کې دا د غریبانانو نه دي دا الله رب العالمین دا عادت دی ولې دی الله په دې خپېږي خو زموږ علما بعضې تعبیر داسې کوي چې د دین دا قبلول اول د غریبانانو دا څه وجه ده د دې وجه دا ده چې کو دا مالداران او دغه راتله بیا به خلک وایي چې هلکه دا مالداران روان دي دا چې موږ به هم دین ته ورشو دې کې به څه وي که نه نه دا د الله ول د دې دین خدمت الله ول په غریبانانو ولي او دغه شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بخاري شریف کې حدیث په دې لومبي بابونو بخاري لومبي جلد اول کې کتاب الایمان کې چې هرقل ابو سفیان ورغلی و او تپوسونه ته هرقل کړو کې یو ابتدا تپوس کړو چې د دې پیغمبر مرګري څنګه دي مالدار دي کو غریبانان ابو سفیان او غریبانان یې مرګري دي نه بیا وی دا په حق پیغمبر دی چې کم رومبي د مرګري غریبانان دا په حق پیغمبر دی دا ولی ګوره د دې یو سوچ او فکر یاد ساتي تاسو ما یو مثال درکړم یو بل مثال بل درکړم تاسو الله مکه مکرمه ته بوت لګي مکه مکرمه کې بیت الله ده
او بیت الله د الله د عظمتونو د برکتونو ډک مقام دی او ډک کور دی او خدای پاک صفت په قرآن شریف کې په مختلفو آیاتونو کې کړی کله الله وی للذي ببکة مبارکا وهدى للعالمین بل ځکه الله وی جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس او دا قشان وإذ جعلنا البيت مثابة للناس مختلف آیاتونو کې او دا بیت الله څومره د لوی مقام ځای دی څومره د لوی عزت ځای دی څومره برکتي ځای دی خو الله په یو داسې ځای کې پیدا کړی دی چې د مکې مکرمې خوا تک صرف دشت او بیابانونه دي تش غرونه دي سره اوسم په یو داسې ځای کې دی چې وادي غیر ذي زرع د کروندې پکې سره غرونه دي او داسې چټل میدانونه دي او تک سره الله دا قضیه پیدا کړی د خلکو مینه محبت ورکو دا الله کولی شو الله رب العالمین دا بیت الله په سوزرلینډ کې پیدا کولی شو چې د دنیا د ټولو نه حسین ترین ملک دی لکه الله ټول ارض د الله دی هلته پیدا کولی شو نور داسې ځای نه چې هغه خشته دی هلته پیدا کولی شو او بیا چې خلک بیت الله ته تلل نو خلکو ویل دا راځئ سیل به مو کو بیت الله به مو الله ته د سیل هغه خبره ایسته ده داسې یو ځای دی چې هلته د سیل اړو خوند او مزه نشته خو د خلکو د قصرو د بیت الله د وجې د قصرو غرونو سره څومره محبت دی څومره مینه ده نو دا د دغه بیت الله رب العالمین عظمت او برکت او مقام دی خدای ته خو چې د قضیه خود چټل میدانونه دي غیر ذي زرع خو د دغه بیت الله د وجې به د خلکو د قصرو غرونو سره محبت نو دا الله رب العالمین هغه امتحان کوي دغه شان الله دلته وایي چې ما بعض لرا په امتحان کې دغه کړی دي او دوی دا وایي چې کوم که خیر نو دا خو اډو هېڅ خبره نه ده او دا دوی مخکې داسې ویلي ما ته پته لګي چې ایماندار او نیکان کم خلق دي نو بیا الله رب العالمین رسو صفت کړی دی خو دا غریبانان هم دي خو د الله په جناب کې ډېر لوی مقام دی تاسو ته ګورئ زه تاسو وکذالک اندق رنگی دا څنګه چې تاسو راي د دوانو جانو سردارا دا غریبانان دي داسې مخکې مو او دا موږ د څه لپاره کړی فتدنا اچوري موږ په امتحان کې بعضهم ببعض بعضنا په بعض نور سره ليقولوا چې وی دا کافران اهؤلاء ایدا خلق دي چې من الله غره کړی دی الله تعالی احسان کړی دی الله تعالی علیم په دوی باندې من بیننا زمون نه علاوه یا زمون په مابین کې په دوی باندې احسان خلق دي نو دا خو غریبانان دي الله وی الیس الله ای الله تعالی نه دی باعلم خبردار بالشاکرین په شکر گزار باندې چې څوک شکر گزار دی ایمان و سری دی او زما حکمونه منی نیک اعمال کوي ما ته هغه معلوم دي د دقه ایمان او د دقه اسلام هغوی شکر ادا کوي هغه ما ته معلوم دي اگر چې غریبانان دي او د دوالو جهان صدق غریبانان واذا جاءك الذين واذا هرکله چې جاءك راشي الذين كسان يؤمنون چې ایمان وروړي دي بآياتنا زمون په آیاتونو باندې زمون په احکاماتو باندې نو فقلت وتوای چې سلام علیکم سلامتی دی پتا سو باندې او یا علماء دا وی چې دې چې د دوالو جهان سردار وته چې د الله د طرف نه پتا سو سلام دی وقل سلام علیکم او پسې دا چې بلا کم دغه راغلی دا واقع د خبره دلالت کوي كتب ربکم لازم کړی دي تاسو رب علی نفس الرحمه خپل ځان باندې رحمت لازم کړی دی الله احسانا او تفضلا نور په الله باندې څوک لازم کولی نشي خدا د الله په ځان لازم کړی د خلکو د پاره هغه رحمت هغه رحم او هغه رحم داسې کوئی انسان دی او څه غلطي دی شو نو انه خبر دا من عمل چا عملکم منکم د دوی نه سوءا
غلطی گناہ بجہالت پناپوہ سرا ثم تابا او بے توبہ وستا من بعده پس داغینا واصلح او دخل ځان اصلاح وکړه دا غره ٹھیک ته دغه خاص ته غره حکم عام دی ارچا ته دغه ښه خپل ایمان خپل اسلام چې ته شکر گزارې او شکر وباسې د خپل ایمان چې الحمدلله ما ته الله ایمان را نسکول دا ایمان به محکم کوم دا به زه مضبوطوم د دې لپاره چې څه اعمال الله او د الله رسول ما ته ښوولي دي زه په هغې باندې عمل کوم مونځ شو روژه شوه وغیره نیک اعمال او په اوامر باندې با عمل کوم نواهي نه به ځان ساتم او په دې شکر باز چې الله ایمان نصیب کړی دی دا د هغوی دپاره هم دی چې د دغه خلکو باندې د الله طرف د سلامتیا ده خپل الله په دوی باندې خپل رحم هغه لازم کړی دی او که څه غلطي ترې وشوه نو په توبې وستا ثم تابا بیا توبه وستا من بعدي پس د دې نه او اصلحه د خپل ځان اصلاح وکړه ځان بیا د ګناه نه ساتو فانه غفور رحیم نو بېشکه د قرب غفور بخونکی دی ګناهونو ته معاف کوي ولې دا ګناهونه معاف کوي رحیم نهایت مهربانه دی وکذالکم دقرانگی نفصل الآیات بار بار من بیانو خپل حکمنا خپل آیاتونا د څه دپاره د دې دپاره چې ولتستبینا خواضح شي سبیل المجرمین لار د مجرمانو چې دا کوم مجرمان په کومه لار باندې روان دي دا واضح شي چې موږ او تاسو ته ځان ساتو چې ذات ساتي ولتستبینا او واضح شي ښکاره شي سبیل المجرمین لار د مجرمانو چې بیا ته ځان ساتي والله ته موږ وساتو د بعض امور ذکر دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی وی د اعلان وکړه لومبي خدا اعلان وکړه چې زمونه کړی شوی ما د هغه معبودان باطلو د بندګۍ او د عبادت نه اے مشرکین تاسو چې د الله نه علاوه څه رابلې الله زدین منی کړی او زه تابعداري نه کوم ستاسو د خواهشاتو او دا الله نه علاوه د بل چا عبادت کول دا ډیره لویه ګمراهي ده نو کو بالفرض و تقدیر دا خو نه کیږي ناممکنه ده خو کومو کو نو زبط د نیغې لارې د موندلو والا نه به نشي د کامیابۍ لار همدغه ده چې یو د الله عبادت وکړي او که د الله نه علاوه ته نور څوک بلې نو دا ګمراهي ده د ګمراهۍ لاره ده او دا ولې اعلان ورته وکړه چې زه یم په ښکاره دلیل باندې او هغه دلیل څه شی دی قرآن دی شریعت دی چې ما ته د الله دا جانبه میلو شوی دی او تاسو د هغې تکذیب کوئ دا یې قرآن دا یې شریعت دا یې الله تاسو تکذیب کوئ او چې راته ویمه چې تکذیب مه کوئ او مخالفت مه کوئ د الله عذاب به راشي تاسو وایئ چې زر دې د عذاب راوله کنه زر عذاب راوله نو یې د دواړو جهانو سردار دوی ته ووایه چې حکم صرف د الله دی الله کله وغواړي هر څه به کېږي او که تاسو کوم عذاب غواړئ نو دا د الله په اختیار کې دی او یې د دواړو جهانو سردارو که چېرې توی کو زما په اختیار کو نو فیصله به وختي شوې وه چې تاسو د الله عذاب غواړئ نو که زما په اختیار کې ما به فیصله وختي کړې او دا به دوی ویم نهمه سپاره کې انشاءالله را روان دي او دا به ووایي چې قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب أليم
خو ته په حق او دا دین دې په حق دی. نو راوړو په مونږ باندې دا اسمان نه کاږي او راوله په مونږ باندې عذاب. نو چې د عذاب مطالبه کوي نو یا د دواړو جهان سردار ورته کو چې دا عذاب دا مطالبه تاسو کوي او زما په اختیار کې نو وختي به فیصله شي و. نو دې آیاتونو کې الله رب العالمین د دې بیان کوي. قل اے د دوالو جهانو سردار دوی ته وایي چې انی نهیتو زمن کړی شوی ما اند دی خبرینا چې اعبدا زلی بندگی وکم عبادت دی وکم الذین دا اغه معبودانو باطلو تدعونا چې تاسو بلې من دون الله سوا د الله نه. قل اے د دوالو جهانو سردار ورته وایا چې لا اتبع اهواءکم لا اتبع تابعدارین کوم اهواءکم ساسو د خواهشاتو ساسو د خواهشاتو تابعدارین کوم قد ضللتو او کوچره ما تابعداری وکړه اذن پدک قد ضللتو قد پتاقی سره خبره را ضللتو جواب لار شما اذن پدک وخت کی وما انا او نبشم ز من المهتدین د نیغ لار مودن کو نا کو دغه وخت ما وکړ دا نکو خو کوشن دا د گمراهی لار ده د بربادی لار ده چې د الله رب العالمین نه علاوه د بل چا بندگی او د بل چا عبادت کې نو دا د ضلالت او د گمراهی لار ده. او چرته بیا سړی لار نموندي چې یره کو په دقه لار ته د گمراهی روان شي غلار بچرته نمونی. قل اے د دوالو جهانو سردار ورته وایه چې انی زچی ما علی بینتن پخکار دلیل باندې ما من ربی در رب د جانب نه چي چې قرآن دی شریعت دی دین دی وکذبتم به او درو غړې تاسو به اغا قرآن اغا الله اغا شریعت تاسو دغه نو ما عندي ما سر نشته ما اغا عذاب تستعجلون به چې تاسو تلوار کوي پاغي باندې ان الحكم ندی اختیار الا لله مگر دا الله دے یقص الحق اگا حق بیانی یقص بیانی الحق حق واضح وهو خیر الفاصلین او اگا بہترین فیصل کون کی دی. قل اے د دوالو جانو سردار وتوایا لو ان عندي کو چروي ما سرا ما اغاسی تستعجلون چې تاسو په تلوار کوي بي پاغه سرا لقضي الامر فیصله بخامقا شوا بیني پما بین زما کې و بینکم پما بین دستاسو کې کچھ عذاب تاسو غواړي او زما په اختیار کو ما برابر وختي عذاب راوستو. دا بعضی زموږ د علماو دا اکثر مفتی شفیع صاحب هم لیکلي دي او نور علما هم لیکلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو چېرته هم د خپل امت دپاره د عذاب فیصله نه کوي او څنګه چې په احادیثو کې دي په احادیثو کې باقاعده دي حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي چې د دین دپاره خو تاسو ډېرې سختې برداشت کړي دي ټولو نه سخته کم وخت کې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته احد تمتلیم غاښونه هم شهیدان شوي دي داسې نور غزواتو تمتلیمه خو ما ته چې د ټولو نه زیات سخت تکلیف ملو شوی دی نو هغه د طایف په سفر کې او د طایف په هغې دغه کې چې د هغې ځای خلکو بني ثقیف کم قبیلې وي او هغې زما هغه خبره منل څه کوي چې په ما باندې د کاڼو هغه باران وکړو کاڼي را باندې راوورول او زما ټول وجود هغه زخمی شو سخت تکلیف ما ته میلاو شو کله به کېناستم کله به روان شم او بیا تر دې پورې چې د یو غر نه ګټ هم راغورځوي هغه ګټ نن هم کو تاسو خدای پاک هم طایف ته بوتلی که طایف په غر چې کم لاندې رسول الله مبارک ناست یو ګټه بلکل راځوړنده ده اوس هم شته او هغه ګټ هم شته باقاعده جومات دی
او په هغه جومات کې هغه ګټه یو ګوټ کې اوس هم لګېدلی چې رسول الله مبارک ناست و بیا د خپل ځان نه هغه ویني او وغیره پاکول. نو سخت تکلیف کې رسول الله مبارک راغلو او په دغه وخت کې حدیثو کې باقاعده د الفاظ دي چې حضرت جبرئیل علیه السلام ځان سره فرشتې راغوستې ملک الجبال او ورته ویل چې د غرونو نومونه هم په احادیثو کې شته چې دا دواړه غرونه به راوالو د طایف په دې خلکو به یې کیدو خو رسول الله مبارک هلته د عذاب نه دغه وکړه چې نه دا شی پې مه کوه اللهم اهدي قوم فانه لا یعلمون. نو هلته منې کوي او دلته رسول الله مبارک وایي که ما په اختیار کې او ما پر باندې وختي فیصله کړې وه خو هر څه د الله په اختیار کې دي. نو دلته داسې نو زموږ د علما د دې تطبیق داسې کوي چې دا دلته دوی کم عذاب رسول الله مبارک ولې دغه کوي چې ما به دا وختي راوسته دا دوی مطالبه کوي دوی غواړي چې عذاب راوله را باندې که نه او دا به چې تاسو ته مه ووي اذ قال الله د بیت الله غلافونه یې نیولو اذ قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجر راوره په موږ باندې د عذاب. نو دا دوی دلته مطالبه کوي مطالبه چې موږ عذاب راوله او هلته هغوی مطالبه نه کوله بلکې هلته خو هغوی هغه نبی علیه السلام ته تکلیف ور رسو نو مطالبه نه کوله. نو ځکه رسول الله مبارک هلته د عذاب نه د هغوی دغه غواړي چې دوی باندې خدای عذاب مه راولي د دوی قوم کې به الله داسې کسان پیدا کړي چې هغه به مسلمانان وي او د دین خدمت وي او دلته خو دوی عذاب غواړي نو ځکه وایي چې ما عندي ما تستعجلون به ما عندي نشته ما سره ما هغه عذاب تستعجلون به چې تاسو په هغې باندې تلوار کوئ لقضي الامر نو خامخا فیصله به شوې وه بیني په مابین زما کې و بینکم او په مابین ستاسو کې ولې والله الله تعالی اعلم خپیږي بالظالمین د ظالمانو په حال باندې چې کم داغوی په زړونو کې کمی خبرې دي الله په هغې باندې خپیږي وختي به فیصله کړه خو زما په اختیار کې نه ده بلکې فیصله د الله په اختیار کې ده. صدق الله مولانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة